خیر دې زما خبرې ته غوږ کېږده، خیر دې زما دا خبره د زړه په غوږونو باندې واوره، د چا د پروپاګنډو نه مه متاثره کېږه، عالمانو ته بد مه وایه، عالمانو پسې خبرې مه کوه، عالمان په کاڼو باندې مه وله. دا عالم چې ته په کاڼو باندې ولې، ته خو د خپل ایمان چوکیدار په کاڼو باندې ولې، ته خو د خپل حیا چوکیدار په کاڼو باندې ولې، ته خو د خپل جماعت امام په کاڼو باندې ولې، ته خو د قرآن استاذ په کاڼو باندې ولې، ته خو هغه سړی په کاڼو باندې ولې چې هغې تا ته قرآن را رسولی دی، هغې تا ته کلمه را رسولې ده، هغې تا ته سیرت او صورت د امام الانبیا را رسولی دی. دا ته چې نن د مور په غېږه کې کلمه وې په اوچت اواز باندې، دا نن چې ته اذان اورې، دا نن چې د قرآن درس اورې، دا نن چې د ختم نبوت صداګانې اورې، دا نن چې د صحابه کرامو د دفاع صداګانې اورې، دا نن چې د خپل ایمان پاتې دی. والله دې عالمانو ته دعاګانې کوئ چې دې عالمانو پردی وطنونو کې په پردی کلیو کې والله تندې دی تېرې کړې، ولګېدی تېرې کړې، په ګرمۍ کې پکې دی ته نه ولګېدلې، ایسي دی ته نه ولګېدلې، کولر پکې دی ته نه ولګېدلې، په یخنۍ کې د یخنۍ دا اوږدې شپې هم داسې تېرې کړې او په دې خاطر یې تېرولې. الله کو زه دا سخته تېره نه کم، الله کو زه دا ولګه تېره نه کم، الله کو زه دا تنده تېره نه کم. الله ځوانان مې یهودیان رانه اخلي، الله ځوانان مې عیسیان رانه اخلي، الله ځوانان مې یهودیان رانه اخلي، الله ځوانان مې سیکولریزم طرف ته روان دي، الله د مختلفو فتنو شکار کیږي. کریم الله زه دې وږی یم خیر دی، الله زه دې تږی یم خیر دی، الله په ما دې ولګوي، الله په ما دې سختوي، الله په ما دې تنګوي، الله زه دې د بل کلي مسافر یم، الله د پلار نه دې لرې یم، الله د مور نه دې لرې یم، الله د ورور او د خور نه دې لرې یم، الله د قوم او د نسب نه دې لرې یم. الله ما ته دې زما د مور مینه نه میلاویږي، ما ته دې زما د پلار مینه نه میلاویږي، ما ته دې زما د ورور طاقت نه میلاویږي، ما ته دې زما د خور مینه نه میلاویږي. خو الله چې ځوانان مې بل طرف ته لاړ نشي، الله زما سرمایه ده چې ما نه خرابه نشي، الله دا بېدینه نشي، الله د فتنو شکار نشي. ما دومره سخته تېره کړه، زه ستا علاقې ته راغلم، ما قرآن شروع کړو، زه ستا علاقې ته راغلم، ما د ایمان خبره وکړه، ما د امام الانبیا د صورت خبره وکړه، ما د امام الانبیا د سیرت خبره وکړه، ما د اسلامي اقدارو خبره وکړه، ما د امام الانبیا د سنت خبره وکړه. ما ته سله دا میلاوه شوه، یک تنها ولاړ یم، یوازې ولاړ یم. ما ته زما د پیغمبر مکی ژوند را یاد شو چې امام الانبیا 14 کاله یوازې چغې والې وې، امام الانبیا طائف کې خلکو په کاڼو باندې ویشتې و. نن زما په عالمانو باندې کاڼي نه ورېږي، نن زما په عالمانو مرمۍ نه ورېږي، نن زما پړګۍ په خاورو کې نه ګزارېږي، نن زما د عالم بېعزتي نه کېږي، نن زما د عالم بې حرمتي نه کېږي. هغه د ابو جهل مشن مخ پلوئ، هغه د ابو لهب مشن مخ پلوئ، مشن د ابو بکر صدیق را واخلئ، مشن د عمر ابن خطاب را واخلئ، مشن د عثمان ذو النورین را واخلئ، مشن د حیدر کرار را والئ. د پیغمبر پسې هلته صحابه ولاړ دي. ستاسو د دې وخت تقاضا دا ده د دې علماو تر شا ودرېږئ، د دې علماو سره مینه وکئ، د دې نه ایمان یاد کئ، د دې نه قرآن یاد کئ، د دې نه صحیح حیا یاد کئ، د دې نه غیرت یاد کئ. دې ته ووایه موږ ته خپل پیغمبر را وښیه، موږ ته د خپل پیغمبر سیرت او صورت را وښیه، موږ ته د قرآن ترجمه را وښیه، موږ ته صحابه کرام را وښیه، موږ ته تابعین را وښیه، موږ ته تبع تابعین را وښیه، موږ ته زموږ اسلام تشریح کا. ځوانانو مه ځئ بل طرف ته، ځوانانو مه شکار کېږئ د نورو فتنو. زما خو همیشه سینه کلاوه ده، زه خو هر ټیم حاضر یم، کله چې تاسو وایئ زم خادم و نوکر یم. راځئ چې په شریکه د الله د دین خدمت وکړو، راځئ چې په شریکه د قرآن خدمت وکړو، راځئ چې په شریکه د امام الانبیا د دین خدمت وکړو. سبا دومره لوی قیامت ته ځونو الله ته څه ووایو، سبا دومره لوی قیامت ته ځونو امام الانبیا ته څه ووایو، سبا دومره لوی قیامت ته ځو ځان سره څه وړو چې په ځوانۍ مو د الله د دین خدمت ونه کړو. ځوانۍ مو په فسق او فجور تباه او برباد کړې، په فتنو تباه او برباد کړې، په انټرنیټ او فیسبوکونو تباه او برباد کړلې. بیا چې بوډا شي بیا دې څه کار دی؟ بیا خو اسیم څه د خېټو خینې نو خامخا به عبادتونه کینو.